الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو دمکې مکرمې مځکه د دې اوس شخصیت روا دی، ملک روا دی، بیه و شرع روا ده که نه ده روا. درې سره امامان چې احمد و امام شافعي صاحب و مالک صاحب دا وایي چې په مابین کې د مځکې د مکې او د غیر د دغه مځکې هېڅ فرق نشته. زموږ امامان زموږ صاحبین هم د دې درو امامانو سره دي، دا وایي هېڅ فرق یې نشته. لکه دلته چې زه مځکه خرڅولی شم، رانیولی شم، په اجاره ورکولی شم، هلته مځکه خرڅولی شم، په اجاره ورکولی شم، هر څه یې کولی شم. امام صاحب وایي بنا یې خرڅېږي، بنا په اجاره ورکول کېږي، خو مځکه نه ورکول کېږي. ځکه څوک ده هغه نه په اجاره ورکول کېږي نه خرڅېږي، یو رقم لم نه پکېږي. دلایل ده امام ابو حنیفه صاحب هغه کم دي. اول جعلناه للناس سواء العاكف فيه. الله جل جلاله هغه دا وایي والباد وایي ما ګرځولې د پاره د خلکو په دې کې عاقب چې موکمې په دې کې او دغه رقم چې د دبانې سره راځي دا ډول پکښې برابر دي. نو که چېرې مځکې خرڅېدلی نو خو د چا ملک و، نو خو د داخل ملک و، بیا د دبانې چې راځي دا ولې پکښې برابر دی. دوهم مکه مکرمه په زور نیول شوې ده که په صلح نیول شوې ده؟ 10,000 فوج د الله رسول راوستی. د خالد بن ولید په طرف کې چې د یو طرف مسؤل په طرف کې جنگ هم څه وشو، خو ډېر جنگ نه دی شوی. نو دی وایي اصح خبره دا ده، تا ورته ګوره د امام صاحب وایي چې په زور نیول شوی ده. چې په زور ونیول شول غنیمت ده. ټول د رسول الله قانون دا و چې هر ځای مځکه په غنیمت نیول شوی د خدای رسول ویشل، خو مکه مکرمه نه وویشل. نو خو معلومه ده اصل چې مځکه هغه نه په میراث وړل کېږي او نه څوک ته نه اجاره ده او نه ملک په راځي، کوای نه ولې نه ویشل. دا یې دوه. دریم پر دې اطلاق شوی د مکې مکرمې د مځکې د صاحبه دغه ته وایي چې دوی به صاحبه خو د بد پر نامه آزادول، باره به مالک څوک نه و. د هغه رقم چې مکې مکرمې ته صاحبه راغلی ده هغه په حدیثو کې د نبي علیه صلات وسلام دا نوم راغلی دی. نو په دغه اوقاتو کې نو خامخا ترجمه دا ده چې هغه دا څوک د چا ملک نشي راتلی. څلورم عبدالله بن عمر څخه مرفوعا حدیث راځي چې مکه مناخن لا تباع رباعها ولا یؤاجر بیوتها. هغه وایي دا د خلکو د وشان د چوکېدو یعنی د کډو او د اړولو ځای دی، نه یې مځکه خرڅېږي او نه په اجاره ورکول کېږي کورونه. زما خبرو ته غوږ ورته نیسئ، لیکن دغه هغه په سبب د اسماعیل بن ابراهیم علماو څوک کړي، علماو ضعیفه کړي دي، بیخي شدید یې ضعیفه کړي دي، شدید. ما په خبره باندې پوه سوast که نه سوast. او دغه نور بیا دا نور درې امامان دغه الفاظ کته چې دا سونګون چې خدای سره مخلاصي او زموږ یاران دا بیا دلیل هغه وای چې نبی علیه السلام را روان دي ورته ویلول سبا چیرې اړو په کوم ځای کې هغه ورته قیل بن ابي طالب موږ ته داسې ځای پرېښی دی چې پکښې واړو. دا معنه هر څه مځکه ورته شی چې دی هغه یې څوک کړی دی، هغه یې د ملک ایستلی دی، هغه یې خرڅ کړی. نو که خرڅېدلی نه ولې خرڅول؟ دا دوی قسم قسم دا خبرې کوي طالبان، لیکن غوږ ورته نیسئ. د امام صاحب کول که څم دلایل راله زموږ متأخرینو علماو ټولو فتوا پر کول د چا کړې ده؟ طالبان ورته ګوري د ابو یوسف صاحب کړی. محمد صاحب د امام صاحب سره ویلی دي چې روانه بولي، ابو یوسف صاحب د ائمه ثلاثه سره ویل دي. متأخرینو علماو ټولو فتوا پر کول د چا کړی ده؟ ابو یوسف صاحب. هغه دا وایي چې د مکې مکرمې مځکې زموږ د مځکو سره فرق نه لري. مځکه هم خرڅېږي، مځکه هم رانیول کېږي، مځکه هم په اجاره ورکول کېږي، بې بنا ماشوه ټول شان د دې سره هېڅ فرق نه لري. یو هغه دی چې مسجد حرام ته موقف شي، خو مسجد ته وقف ته هغه جلا مسله ده. دا ټوله طالبانو کېدلی شي د مختار 5 جولای 1955 او دغه رقم 228 او 228 او 155 په دې دواړو کې طالبانو دا په تور راوړي.
ډېر پام ورته وکړي او عمدة القاري په هم جل 148 صفحه کې او تر ټولو ښه تفصیل په انعام الباري 5 جل 240 صفحه کې سر مخلاصو کمنوس. نو اوس په اړه څه کوي؟ اصح مطابق کم کول سو هغه زموږ د ابو یوسف صاحب کول سو چې درې سره امامان احمد صاحب شافعي صاحب مالک صاحب سره یو دي په دغه فتوا ده والله